ریاض الصالحین حدیث نمبر دے 42 نمبر حدیث دے ریاض الصالحین وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عبداللہ ابن مسعود نقل لی قال آغویلی لما کان یوم حنین ارکلا چو رزد حنین چکلا رزد حنین شوا نو آثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا فی القسمت نو غرقول بنبی علیہ السلام سکسان فویش دا مالی غنیمت کے یعنی نبی علیہ السلام با چپو رزد حنین کے کم مالی غنیمت لاسو تا ملاو شو نبی علیہ السلام مالی غنیمت تقسیماو نو سکسانو لبی دیر ورکاو اغا بی دیر غرقول پو نورو کسانو باندے داغی بیان کئی فآت الاقرع بن حابس مئة من الابل نورک نبی علیہ السلام حضرت اقرع بن حابس تا سلوخان وآتا عینت ابن حسن مثل ذالک اورک نبی علیہ السلام حضرت عینہ بن حسن تا پشان دے اغتم سلوخان ورکلا وآسرهم یوم اذن فی القسمت اورکول بے دیلرا پدارس کے فی القسمت پویش د مال غنیمت کې دیل ډیر غړواله به ورکاو بازولا ها واتا ناسا اورک په پادجو واتا عینت ابن حسن مثل ذلك واتا ناسا من اشراف العرب اور کول به نبی علیہ السلام سے کسانو تا چې عزتمند عربو معزز د عربو ایت هم ډیر مال ورکاو یعنی واسرهم یوم اذن فی القسمه او ترجیب اور کول دیلرا غرقو به دیلرا فدا ورس کې پویش کې دیر کسانی نبی علیہ السلام غرق کړیو چې نور ته به آغاز نور کا یو سړی سره فکر او غم پیدا چې دا څنګه چلې پیغمبر خو نجیبه کارو کو بعضو له سلو خان ور کوي او بعضو له دوا ور کوي زیاده شي ها وا فقال نبی رجل یو سړی دا کساونا والله قسم بالله اے پیغمبر ان هذه قسمت ما عدل فيها بشک دا ویش دے دا تقسیم انصاف نکلے شفیع پدے کې انصاف را نه بازو لړ ورکه بازو لکم ورکه وما اريد فيها وجه الله او زنه اراده کوم پدې کې د الله رضا ان پدې کې د الله رضا نشتا بلکې نبی علیہ السلام د خپلوانو او د مالدارو طرفو کو چې کوم خپلوان دي او مالدار دي نو هغه لډېر ورکه نو لکم ورکه اور وخت راځي او کس پیدا کیږي طالبانو کوم دغه ګوت لډېر ورکه لکم الکه باز به غریبي باز سره بداغه وخت پیسې بيخي نه باز به گزاره کیږي نو فقلت دې سړي اعتراض وکړ خدا والے نو فقلت راوي ماوي والله قسم بالله لا اخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بالله خامخا زبا خبر ورکوما نبی علیہ السلام تا ما چې دا خبر واوري دا عبد الله بن مسعود وای نو زړه کې مې وی چې په الله مې قسمی زب نبی علیہ السلام ته خبر ورکوما فاتیت فاخبرت بما قال نبی علیہ السلام ترا ما خبر ورکما تا پا خبر اچا ویلو عبد الله بن مسعود زرالما او پیغمبر می خبر کو چې پیغمبر استا په بارک یو سړي دا خبره کړی دا چې د باز خلکو له مال ډېر ورکو باز له کم ورکو طرفداري وکړه ها فتغیر وجو حتا کان کسرف نو بدل شو رنگ د مبارک د نبی علیہ السلام حتا تر دې کان چې وګرځي دا مخدا کسرف پشان د سور رنگ دا سه مخ مبارک تک سور شو لکه تاب وی چې چا په سور رنگ په مخه چولې کیا بل ذکر راځي گویا کې تب بل روایت کې گویا کې تب وی چې دا په مخ باندې چا انار نه چول کړی دا سه تک سور شو ثم قال بیا وی فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله سوق به انصاف کی کلا چې انصاف نه کی الله پیغمبر د الله چې الله او داغه پیغمبر انصاف نه کوي نور سوق به انصاف کی چې زه انصاف نکوم پیغمبر پاک نور به زمانه سوق خې انصاف کی
ثم قال نبي عليه السلام تسلی ځان ته ورکه يرحم الله موسی رحم دو کہ اللہ په موسی علیہ السلام باندې قد اوذیا باکثر من هذا چاغله تکلیف ور کړي شو زیاد دې تکلیف نه نو صبر کړو یعنی هغه تم په داسې خبرو باندې زیات تکلیفونه ملاو شو چې پاغه الزامات لګیدلو هغه صبر کړو نو زوم دا غوند صبر کوما نو زما هم پاغه پس اقتدا پس صبر کوم زکه الله ویلي فاولا ها انعام کې فبهداه مقتدی نو په اقتدا دا غي پس روان شه پیغمبره چاہے صبر کرے فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل فقلت راوی ماوی عبد الله بن مسعود ماوی لا جرم لا ارفع الی بعدها حدیثا نرس ماوی یقینا لا ارفع الی زبان پورته کوم دتا پس دینا حدیثا یو خبره زبان پلکی وی زبان بیانوم دتا دنن نفس یو خبره ځکه نبی علیہ السلام ته په تکلیف رسیږي وقوله كالصرف متفق علیه دې حدیث اتفاق بخاری او مسلم شوی یعنی هغه خبره استاد ته مکوا مشر ته مکوا امیر ته مکوا چاغه ته په نقصان رسی دا څه کارونه کې چاغه ته په نقصان رسه عبد الله بن مسعود وی ما قسم کو پلکه زبدنن نفس دا سے خبر پیغمبر تن کو ما چاغت به تکلیف رسیږي او تکلیف والا خبره کې وقولوا قول ذو كالصرف هو بكسر الصاد المهمله دیکھ به هر وخت څنګه د مصیبت خبره د درد خبره دا سے خبره وګړي سره سم لکه پزما کو چاو دی او هو صبغ احمر دا رنگ سور دا صرف معنی کرا سور رنگا ہوش فبهداه مقتده اوس دا سوال لازم چې نبی علیہ السلام دا چا ذهن کې سوال لازم چې نبی علیہ السلام دا ترجیح باز خلقو ته په باز ول اور کوله باز صحابه له ډیر شی ورکا باز له کم ورکا دا چا ذهن کې سوال لازم نه په الله پوهه کړو لنډه دا بس الله په یو ډېر ورته کم ورکا اصل جواب دا دی چې نبی علیہ السلام بعض صحابه په بعضو ترجیح ورکوله د پاره د دې چې نو مسلمانانو چا کم نوی مسلمانان شو نو دا غي زړونه هغه عادت کو د مال سره چې په دې اسلام کې دوره فائدې ملاويږي انسان ته څوک اسلام قبول کی نو چې دا ډېر روخانه ورکول ډېر مال ور کول دا هغه خلکو ته چاغي د اسلام سره زړه ولګي عادت شي دا نور خو اصل نه لګي د فلک شو خدا غنو خلکو سره د اسلام سره لگاو ځکه غیر د مال ورکاو او قران کې مله سو توبه کې ول مؤلفه قلوبهم او دا حکم څه شوی منسوخ شوی دی لومبه په پیسو باندې خلک راړه نو ځکه نبی عليه السلام باغیلا هغه سره دې مینا کولا د مالی غنیمت نه د نور مسلمانانو هنزيات مال هغه خلکو لور کاو چاغلوي سردارانو یا هغه خاص کسانو چې مسلمانان شو وعن انس رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اراد الله بعبدي خيرا کله چې اراده وکړي الله په یو بنده د خیر الله چې چاته د خیر اراده کوي نو عجل له العقوبه فی الدنيا په تلوار سره ورکه غل سزا په دنیا کې چې چا د دنیا کې سزا ورکړه الله د طرفنا نو ته باندې الله د خیر اراده کړی دا څنګه د خیر اراده کړی دا عذاب ورکه تکلیف ورکه فقر پر راولي او مصیبتونه برداشت کړه خیر دا ځکه چې دنه داسې ګناهونه شوي چا ګناهونو د سزا اخر کې زیاته ده نو الله دلا تکلیف راولي مصیبت پر راولي د سزا الله اخر ته نفريري د پاک رسخته د دنیا نه چې اخر کې د معذب نشي او رشیا په نیکانو خلکو ډېر تکلیف اخري وکړي راځي ها لولو علما چې سور دنیا حق پرست شوي دي نو په وخت د مرګ کې تکلیفونه پیدا غلي دي دا غي الله صفائی کوي او بیا پاک رسخته
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ شَرًّا او کله چې اراده وکړي الله په یو بنده د شر نو امسک عنه بذنبی نو بن کی داغنا من کی داغنا عذاب سبب د ګناه دا هغه به خو ګناه کوي دنیا کې سزا نه ور کوي بن کی داغنا سزا داغه په سبب د ګناه داول حتا تدی یوافی به یوم القیامه چې پورا ور کی دلرا په دې ګناه سره په ورځ د قیامت کې سزا پورا سزا ور کوي نو صد اخر سزا دا صد دنیا د چې بدکار کړي دي نو هغه سزا جمع شوی دا نو د باندې د شر اراده چې وشي دنیا کې سزا نه ور کوي ټول سزا جمع کوي د کم ځای کې آخرت کې او بچا چې الله د خیر اراده کوي نو سزا دنیا کې ورکی یا په یو مصیبت دا سره وري چې هغه ګناهونه کړی نو دا مصیبت په وجه داغه نه الله ګناهونه ختم کړي یا چې هغه لکه سزا ور کوي نو دا قیامت کې نو هغه سزا ولا دنیا کې داغه ملاو شي اخر سزا الله بچ کا وقال النبي والنبي عليه الصلاه والسلام ان عظم الجزاء ما عظم البلاء یقین لوی والد سزا صد لوی والد امتحان نه دے سمنا چې سزا بدل لوی دوړه مصیبت لوی چې مصیبت لوی نه بدل لویا چې مصیبت ولو کې وی نو بدل ولا وان الله تعالی اذا حب قوما ابتلاهم ابشک الله تعالی کلا چې محبت کړي او قوم سره نو ابتلا مبتلا کیا غیلرا کله چې الله د چا سره مینا کوي نو پاغه الله امتحان نراولي مصیبت پیراولي فمر رضیا نو سوچ رضا شو د الله نه پاغه مصیبت باندې چې الله تعالی باندې راوسره او تبل رکه نو فله الرضا نو الله د دن راضي شو در په رضا شو الله له رضا ومن سخطا اواسو چې په غصه شو چې یا الله مصیبت دې زما په سر دې یا الله مصیبت دې زما په بچو په خزبان مصیبت دې انو خلقو ګراغه دې مزه کوي نو فله السخط نو د الله غصه در په غصه الله دا الله غصه رواه ترمذی نقل کړي دې له ترمذی ګورا کله کله انسان ته دنیا کې سزا ملاو شي د وجه د ناکار عمل داغنا ناکار یو عمل ته سرزت شو نو د الله سزا ورکی چې ګوره یاد ساته چې تا دا غلط کار کړي سزا د ملاو شو تنبیه خبرداري ورکی قرآن کې مل وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم چې تاسو ته کوم مصیبت رسیږي نو دا په سبب د ناکار اعمال تاسو دا ناکار اعمال د وجه نه ول سزا ملاو شي نو د خبرداري ملاو شو او کله کله غلط کار شي مصیبت پیرا ولی نو چې د سوره ګناونه الله معاف کی قسمه قسم تکالیف راځي کنه وان انس نقلی د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ قال غوری کان ابن لابي طلحه و یو بچه د ابو طلحه د پاره الله د رضا شي د ابو طلحه نا یشتکی چاغه بیمارو د ابو طلحه یو بچه بیمار شوی او فخرج ابو طلحه نو اوته د ابو طلحه زکه حاجت د قضای حاجتو د دنیا د سفر د پاره وتل او شام تلال په سفر د دنیا باندې واقو بز سبی نو پدې کې معصوم وفات شو هغه بیا کو نه کې ناسه ده یا به سفر د دین کا یا به سفر د دنیا کا معصوم وفات شو علما رجا ابو طلحه ارکل چې واپس ابو طلحه کوړتا د سفر نه راغی نو قال وی ابو طلحه چې کوړتا راغی ما فعل ابني سو شو څنګه زما بچي څنګه خزته وي دا سے خدوا قالا ما فعل ابني سشو زما بچے سنگ دے زما بچے خشوی دے کنا قالت نو تخذ ام سلیم د ابو طلحه خزوا ام سلیم وهي ام سبی چې دا خزا مور د ماشوم وا یا د ماشوم مور ورته وی د ام او د طلحه خزوا هغه ورته وی هو اسکن ما کانا آغا بچے حالت کې دے اسکنا ما کا ډېر خسته حالت کې موجود دے ډېر خسته حالت کې ډېر خده
او رشتہ حال کې الله ولا مقام ور کړی ظاهر خدا معنا وا هغه کې چې خده فقربت الیه زکستل شو سفر نه راغلو نو فقربت الیه العشاء نو نزدیک د خزه خپل خاون تعالی شا روټي او سوتن روټي او د نزوګې شوی سفر به کړي روټي او د نزدیک نن سبا چې تلار شي کوړتا بهر لار وطن وینو داو شو نو ټول نو که سخوري سکین هغه نه ګډ ورکی سوي دې د الله فضل له اسم نشتا ماشومانم ټیک دي ارزه خو ټیک ټاک دي په ټلیفون ورته وې ته خو سعودي کې ناس کړه د رګولې ته که زما د بچو کم حالت ده نه له څوک پیسې راکې نه له څوک د کپلو ته پوس کوي نو سکه راته پریشان کی نو چې دا روان خدای پاک سوله ته پریشان کی نه دا پریشانی له مړه او ار سړي دي ابو طلحه خدای ته وګوره کنه فقربت الیه العشاء او زنانو عبرت واغلی دا ابو طلحه د خزینا فقربت الیه العشاء نزدیک د خزی الی حضرت خپل خاوند طلحه ابو طلحه العشاء روټي ما سوتن فتعشى نو چاغ روټي خو خلا خمور شو ثم اصاب منها نو بیا ورسید منها د خپل بیبی تا یعنی خپل خواهش قضا حاجتی پورا کا جماع سره وکړه بل روایت نون الفاظ راځي ګوره اوس په داوود حدیث دی فلما فرغ ارکلا چې فارغ شو د جماعنا او د غسلنا نو قالت خبره بر صدمه وکړه خوب شو بیا سو وخت پسې ورته وی خزه وارو سبیا معشوم دفن شوه دی وارو سبیا خخ شوه دی معشوم پټ شوه دی معشوم په خاورو کې دفن شوه معشوم ځکه وې زه روټي وسوخ الله زما سره حاجت پوره ک سله کوټي آرام یو کنو څه تو وای کنه اوس کوونه نو بیا نقصان جوړي نو وی وته وی شپوا فلما اصبح ابو طلحه ارکلا چې سبا کا ابو طلحه نو ات رسول الله صلی الله علیه وسلم راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا فاخبره خبر ورکو ابو طلحه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وقال نبی علیہ السلام اعرستم الليلا تاسو بیگا د شپې تعلق یو بل سره ساتلې خزه او خاون اعرستم الليلا تعریض او عرس نه جواز شي کنه تاسو بیگا دوالو یو بل سره اجتماعي تعلق ساتلې د ازدواجی قال نبی ابو طلحه نعم او الله نچ پردا نشتا نو پیغمبر استانه س پردا ا بیگا مخفل خص تعلق د شپې ساتلې قال نبی علیہ السلام اللهم بارک لهما یا الله چې د دوالو کم تعلق بیگا ساتلې د داغه تعلق په وجه داغې نه ول صالح بچي ورکا وګوره نیک خلق ته شلار چې دعا بدرته کوي چې بدانو خلق تلاشنو په مصیبت باندې اخته کوي قال نبی علیہ السلام اللهم بارک لهما یا الله خیر و برکت واچوا د دوالو د پارا په دغه تعلق کې ان نیک عملا ناری نه بچي ولود د بیگانې شپې نو ورک نصیب کا دې پروګرام ازدواجی پروګرام یې کړ فولدت پیغمبر دعا قبول شوخه فولدت غلاما نو دغه شپې د تعلق د وجنا ام سلیم بی حامل شوا د ابو طلحه وقت تیرے دا سرا ولدت غلامن سو وقت پس الگ پیدا شو فقالا نوی لی ماتا ابو طلحہ ام سلیم وی ماتا ابو طلحہ وی زما کلم معشوم پیدا شو نو ماتا زما خامند وی احملو پورتکا دے بچی رواخلا حتی تردی تآتی بیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم چھے حور شو په دې بچی سره نبی عليه الصلاه والسلام ته پور تک بچی راواخلا چې نبی عليه السلام ته دعا الله شو دا ماشوم ته خو چې دا ساده دعا میولا چې دعا په وجه الله موږ له بچی راکو وباسمعه بتمرات او ویلګل د سرا سکجوري مسره واغسته
او نبی علیہ السلام ته خزو خاون را روان شو او بچی غیږه کې نیولې ور سره کجوري مراغسری ابو طلحه خوشاله راکنه قال ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام امعه شیء رال کنه نبی علیہ السلام ورته وایي چې تاسو دواړه را لید دی بچی سره نو د سلام سره ولې دي امعه شیء اید سره څه شی راولې تاسو څه قال ان ابو طلحه نعم او تمرات یسو کجوري ورسدشتا فاخذها النبي صلى الله واغسه دا کجوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فمزغها ها نو پخلکره اغیلرا فمزغها نو پخلکه واچول اغیلرا دته سوال کنه فمزغها نو کجوري رواغه فوی جولیا کجوري لرا پخلکره هغه کجوري نبی علیہ السلام ابو طلحه نواغسته او هغه پخلکی وجوله چخلکی وجولیا کجوري ثم اخذها من فيه نبی واغسته هغه کجوري د خپل خلینا نبی علیہ السلام کجوري پخلکی وجوله داسه ها صرف لوندې کړي خپل جبا خپلغه خونه پکې خدا نبی علیہ السلام د خپل خلین رواغسته دا فجعلها نوی ګرځو هغه کجوري لرا فی العشی هغه خلد ماشوم د ابو طلحه کې چې ابو طلحه کم ماشوم راوسه په خله کې هغه کجوري ور کړی ثم حنکه نبی هداغه تعالی سره اولګولې حنکه هغه کجوري داغه فجب غاخونه اواله ماشوم لرا او بر داغه حنکه داغه تعالی سره اولګول برا وسماه عبد الله انمی ملکه خود عبد الله نمی ملکه خود نو خالق شابه کړ وسماه عبد الله او داغه نمی ملکه خود عبد الله متفق علی ګور د نیکانو خلقو مجلس لل داغی دا فیده دا چې او په صحیح طریقه خاون سره خبرې کول چې خاون خفه نشي نو داغی دا طریقه دا الله ول صالح بچي ورکوا نو چې بیا ابو طلحه لاله نبی علیہ السلام ته وی زما خځه هما ته دغه شی وی و تاسو بیګای ازدواجی پروګرام کړي و یا و الله دې تاسو دوالو لا داغه ازدواجی پروګرام نه صالح بچي درکې نو داغینا الله د ام سلیم هغه حمل جوړېدو الله ولا بچي ورکو او هغه بچي چې را واستېدو نبی علیہ السلام د خپل الله مبارکو هغه کجوري هغه پخلوالي او هغه عبد الله لا پخلو کې ورکړي نو هغه اثر داو ورسو حدیثونو کې راځي داغه اثر داو چې عبد الله لا الله لس بچي ورکړو او هغه لس ولا حافظان او عالمان او قاریان ګرځیدل دي هغه رستو تفصیل وګد د حدیث بیا راځي وګد روایت دا پورې کافی دی او فی روایت او په یو روایت د بخاری کې بیا راځي قال ابن عینوی چې فقال رجل من انصاروی یوسرید انصارنا فرئت 9 اولاد مال دلیونها اولاد كلهم طول اغنا اولاد قد قرأوا القرآن دا عبد الله ما نه اولاد لیدلیونها قرآن لستنجو یعنی من اولاد عبد الله المولود یعنی دا نه اولاد چودا دا عبد الله په اولاد کې آغا چې نبی علیہ السلام په خپل خلی مبارک کې کجوري اړول وی ابي عبد الله په خلی کې ودنه کانو خلقو آغا سیز خلل سکل داغه نه دیکھ ډېر فیضی پوش نیک